دا نه وایو چې تاسو د پښتو کتاب واخلئ حالانکې زموږ زلمو له پښتو لوستل او لیکل نه ورځي او جواب ګټه افسوس داسې کار دی چې لومبی خو ما یو ځلې شپون صاحب د دې وایس اف امریکا انچارج هم پاتې شو د بره پښتونخوا هغه ما ته وایي چې یو مستشرق و چې اوس وفات شوی دی چې مارګن سټرن دا نوم و چې هغه په پښتو ژبه باندې کار هم کړی د ازادۍ نه مخکې نو هغه ما ته وایي چې یاره ستا هغه هم افسانه نګار دی شپون صاحب هغه وایي ما ته وایي چې ستا په افسانه کې سمسرۍ چې په دې صحرا کې په دشته کې منډې وایي او چې بیا ته د دغه د لاندې ناستې د څه دی د ډېرې لاندې او ته اوبس کې او هغې ننداره کې هغه داسې ګیر چاپېره ګوري چې کوم ځای ته به زه ځم بیا یې راته وایي چې ستا ته چې ډرامه ولیکې نو په هغې کې چې تا داسې زنانه ښودلې ده چې هغه شملې شاربي نو یې ما ورته چې نه یاره داسې خو ما چې ته نه لیکلې زما مطلب دا دی چې یو پله د لیکوال یا د رایټر دا ذمهداري جوړېږي چې د هغه د میجارټي د اکثریت دردونه د هغوی رنګونه د خپل وطن د هغوی آدرشونه د هغوی خوبونه هغه کریټ کړي او خلکو ته پیش کړي نو که چېرې دا لیکوال دقه کې بریالی شي نو دا خلک به بیا دغه کتاب ومخلي دا خلک به بیا د ډرامه هم په شو ګوري دویمه خبره دا ده چې یو ژبه ولې خلک نه وایي یا نه لولي لکه پښتو ژبه تاسو خبره وکړه د پښتو ژبې کتاب یا یو خو دا ده چې ژبه کله ژبې سره ډوډۍ وتړلی شي او هغې سره تعلیم وتړلی شي نو بیا مجبورا هغه خلک زده کوي لکه مثلا انګریزي ده چونکې دا بین الاقوامي ژبه ده او دې سره چې دی نو ډوډۍ تړلې ده تاسو له راځي نو خو دفتر کې به کار میلاویږي در به نه میلاویږي نو موږ خپل بچې ټکو کور کې په هغې چې دا به زده کوي ژبه د بل چا ده په هغې ټکو نو دا په خپله ژبه نه ټکو زما یو دا دغه دی چې که ژبه ذریعه تعلیم شي د دې سره سره چې دای سره معیشت تړلی شي لکه اوس مثلا پښتو ده نو چې په ټولو سکولونو کالجونو کې لازمي شي څنګه چې دوی مخکې تیر حکومت اعلان هم کړو بیا یې موږ نصاب هم جوړ کړی دغه نصاب کمیټه زه ممبر وم چې کوم لازمي ده اول نه تر 12 نو لومبی دا چې لازمي شي نو د هغې به یو دا فایده وي چې هغې له به بیا استاز هم پکاري نو هغې سره بیا ډوډۍ هم تړلي خلک چې پښتو کې ماسټر کوي نو هغه وایي چې ما ته به مخکې به فیوچر هم بل دا دی چې یو ماشوم د 12 نه وځي نو هغه به په دې ګلوبل کاټیج کې زه اوس دا وایم چې دا ګلوبل ویلج نه دا اوس ګلوبل کاټیج دی په دې کې به هغه کټ پتنګ نه چې هر چا ځان له ونیسه هغه به د خپلو مقدساتو نه خبري د خپل حجرې جومات نه به خبري د هغې نه به خبري چې زما د مقدساتو رول څه دی لکه اوس دوی وختي مونږ خبره کوله په حجره نو لکه هغه به دغه ته به مونږ په نوي انداز کې دا ښیو چې حجره چې دی نو دا ستا پارلیمنټ هاوس هم دی دا ستا ریکریشن کلب هم دی دا ستا سوشل ریلیشن دپاره ناستې پستې ځای هم دی دغه هم ښه دی بیا دا چې په حجره کې جرګه کېږي هغه ته به مونږ وایو چې دا ستا پارلیمنټ دی دواړه جرګه مرکه چې دا ستا ډیلیګیشن دی دغه ته به مونږ دا وښیو په دغه کورس کې چې اپالوجي چې دنیا کله د یو بل سرحدونه کراس کړي نو یو بل ته اپالوجي کوي تا سره د ننواتې په شکل کې د زرګونو کلونه موجود دی هغه ته به مونږ دا وښیو په دغه کورس کې چې قانون صرف سزا ورکوي تا سره یو داسې اداره ده تر جرګه چې هغه ډسپیوټ ریزولوشن باډي ده چې هغه تنازعه واري جرګه چې کوي ته روغه وایي یعنی مات شی روغی نو دا مونږه د خپل کچرې مونږه د نن په دې ګلوبل کاټیج کې د خپل بچي داسې روزنه وکړه هغه ته هم دغه تعلیم ورکړه هغه کې به هغه مخصوص قسمه احساس کمتري هم ختم شي د خپل کلتور باره کې د خپل رواج باره بیا دا نه ده چې ګنې مونږ صرف په ماضي کې ونښلو کلچر داسې جامد شی نه دی مونږ به هغه ته دا وایو چې د نن دور د تقاضو مطابق د نن معروضي حالاتو مطابق به ته روانې خو په دې کې به ته سره وایو لکه جاپانی هم 21مې صدۍ ته دننه شو خو د جاپاني په حیثیت ور دننه شو د انسانیت یو زنځیر هم دی پای کې د هر قوم خپله کړای ده د خپل نوم چې کومه کړای وغورځېږي نو زنځیر مات شي موږ به هغه ته دا وایو چې ټول قومونه چې دی نو د خپلې ژبې سره د خپل کلتور سره د خپل روایاتو سره وردن نشو زمونږ سره داسې روایات دي چې هغه د ټولې دنیا نه منفرد دي لکه ما تاسو ته وایي که نه جرګه چې د ټولې دنیا مسله پیل کېدی شي زمونږ هم د مشرانو به حمید صاحب یو متل کو چې خبره په خبرو خلاصېږي نو دا لومبی خبره تنازعه ده دا دویمه مکالمه ده دې متل کې چې دی که نه خبره په خبره دا یو ډسپیوټ دی دا بل ډایلاګ دی اوس زه اکثر ملګرو ته دا وایم دې کتاب کې مې هم دا لیکلي دي چې د څاروي په خوله کې 1 کیلو ژبه موږ ورته بې زبانه وو او د انسان په خوله کې یو چټاکی ژبه ده خو ځان ته اهل زبان وایي هغې وجه دا ده چې څاروی خپله تنازع په ښکر اړمول ولکوي او انسان خپله تنازع په خبرو باندې لکه دا الله تعالی ورته وایي چې وعلمه البیان تعالی ما د بیان توان درکړی دا په یو قسم زبا دي اوس
چې کله په یو سوسایټي کې په یو ټولنه کې ډایلاګ کلچر ختم شي، لکه زمونږ اجره چې ونه کې به مکالمه زده کېده، بچي بچي کله راتلل اجرې ته، نو هغه زمونږ صرف دا زمونږ یو پوهنتون مو هغې کې به بچو د مشرانو نه متل زده کو، ټپه به زده کوله. لکه داسې ټپې دي چې یو ځل ما خبر راوځي، یو ځل ما یو کتاب کتل هغې کې یو سړي لیکلي وو، یو میاسې چې یو زنانه خاوند دکن ته تللی و، 20 کال یې تېر کړي و، 25 لومبي کال کې تللی و، ښځې ته یې وي بیبي ته چې تاله به زه موران جوړوم بیا رانغی، نو 20 کاله پس د هغه خط راغی، نو ما ته هغې وي چې ما له جواب ولیکه، نو چې ما جواب لیکه نو ما ډېر کاغذونه راغستل، نو هغې ما ته وي چې دا ته څه کوې؟ ما ورته وي چې دا خو د 20 کالو ګیلې دي، هغې وي چې یو دوره کاغذ راواله، نو ما راواغست، نو چې دا مصره پرې ولیکه ټپه، نو دا ټپه یې راته ووي چې څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروي نه. اوس دې کې پوره په دې ټپه کې پوره د جذباتو، د احساساتو، د تندې، د هغې د کرب، د هغې د هغه چې د کم درد نه تېر شي د هغې پورې یو کتاب پکې راکم دی. نو زما مطلب دا چې دا موږ دې بچو ته په نوي انداز کې ورسوو چې ستا سره کم فوق دی دا